د کیلې سره څنګه خپله کیله غټه کړو او څنګه یې قوي کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګ نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو د کیلې سره خپله کیله غټه کړو؟ د ویډیو تر پایه سره اوسئ تر څو په دې ښایسته ویډیو کې په خپله داسې ځان پوه کړئ چې څنګه کولی شو دغه کار وکړو. په سلو کې 90% دغه خلک چې اوس په دې وخت کې په دې وخت زمان کې اوسېږي، نو د دې لامل یې دا دی چې دوی په خپل بدن کې د جنسي خواهشاتو ډېر زیات کمبوتی لري، یعنې خواهش یې زیات وي او انرژي یې ډېره کمه وي. د دې لپاره ټول چیغې وهي چې څه وکړو او څه وکړو. نو موږ هم بار بار د دې لپاره داسې بېاعتباره شوي یاستو. دوی ګوندې وایي چې دوی دا ټول هغه ټولې د روغو ویډیوګانې جوړوي، ځکه موږ دا ټولې ویډیوګانې چې تاسو ته جوړوو کوم معلومات درکوو دا له نورو چینلونو، اردو او انګلیش چینلونو نه راخلو، بیا هغه ترجمه کوو او تاسو ته وایو. ځکه که یو سړی یوه ویډیو به د ځانه جوړه کړي، 2 به جوړه کړي، 10 به جوړه کړي یا 100 به جوړه کړي، نو 100 نشي جوړولی یا هم 300 400 نشي جوړولی. نو تاسو راځئ د دې ویډیو په مطلب به زه تاسو ته ووایم چې د دې ویډیو ته غټه نه شي او مطلب یې تاسو ته څنګه کولی شو دغه کار وکړو. تاسو کولی شئ الویرا او کیله استعمال کړئ. تر هغه ترڅنګ تاسو عسل هم استعمالولی شئ. تاسو به داسې چل وکړئ چې لومړی به 2 کیلې راواخلئ او میده به یې کړئ. دا به یو پلیټ یا ګیلاس کې واچوئ. له هغو څخه به وروسته تاسو په خپل اندازه الویرا هم استعمال کړئ، یعنې چې څومره خوړلی شئ. باید ووایم چې الویرا چې وي تازه اوسېږي. کله مو چې الویرا هم میده کړه او دې کیلې ته مو وروسته، له هغو وروسته به تاسو عسل هم واچوئ او ګډ به یې کړئ. تر 5 منټه پورې به تاسو دا تاو راتاو کړئ او له هغو وروسته به تاسو ګبین یعنې شات هم ور واچوئ او دا به هم ورسره مکس کړئ. چې کله مو دا هم مکس کړه نو تاسو به دغه سره شیدو هم واچوئ. نو شیدو نه وروسته به تاسو راواخلئ او د پلیټ په سر کې چې تاسو کله واچوئ یا هم ګیلاس کې مو واچوئ، نو دا به تاسو د کاشویو په سره وخورئ، یعنې کاشویو سره به یې وخورئ او بیا به یې پرېږدئ. تر دغه کار چې تاسو غواړئ وکړئ او خپل ځان قوي کړئ، نو تاسو کولی شئ 3 میاشتې پورې سر په سر چې هېڅکله هم قضایي نه شي. که چېرته یوه ورځ یا یوه شپه قضا شي نو هېڅ کوم مشکل نشته. تاسو کولی دغه کار وکړئ، یعنې په هغه تاسو چې یوه میاشت کې غواړئ دغه ځان قوي کړئ، نو تاسو کولی شئ تر 2 هفتو پورې خپله جنسي اړیکه هم بنده کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ د ویډیو څخه مو غلط مطلب نه واخیستی نو زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.